افغان حکومت د هند څخه د هوایي ملاتړ غوښتنه وکړه. سلام وخی چیرې د افغان پلس چینل تاسو ویډیو ته ښه راغلاست. خبریال ویبپاڼې د ډیفنس پوسټ د راپور پر بنسټ د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر حنیف اتمر د خپل هندي سیال څخه غوښتي دي چې د افغان هوایي ځواک څخه ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د جګړو زیاتېدو او د ولایتونو سقوط حکومتي مشران دې ته مجبور کړي دي چې د خپلو یارانو دروازې ور وټکوي. مګر هندي لوري د خپل سیال حنیف اتمر دغه غوښتنه رد کړې ده او ښاغلی اتمر یې بېنوا رالیږلی دی. د هند بهرنیو چارو وزیر جي شنکر د حنیف اتمر غوښتنه رد کړې ده او د افغان پوځ د هوایي ملاتړ څخه یې انکار کړی دی. هند په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو سره خپلو اتباعو ته غږ وکړ چې د افغانستان د شمالي ولایتونو څخه باید فوراً ووځي. هند په افغانستان کې بدون له خپل سفارت څخه نورې ټولې قونسلګرۍ هم تړلي دي. هند تر اوسه د افغانستان پوځ سره د نظامي وسایلو د جنګي هلیکوپټرونو په شمول د پام وړ مرستې کړي دي، خو په مستقیم ډول یې بیا د افغان پوځ په ملاتړ په افغانستان کې نظامي اقدام ته زړه نه دی ښه کړی. تر دې وړاندې د افغانستان د حکومت ځینې چارواکي د حمدالله محب په شمول مسکو ته هم تللي وو او هلته د افغانستان سفیر د روسیې څخه د وسلو رانیولو خبره هم کړې وه، خو په دې هکله کوم پرمختګ رامنځته نه شو. دا وه د نن ورځې ویډیو. د تازه او نورو پیښو په هکله زموږ سره اوسئ. تر بیا ښې چارې.